أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تابداريو كيد الله أو تابداريو كيد رسول الله وأولي الأمر منكم او د خاوندانو د حکم ستاسونا کم چې د حکم خاوندان دي مشران دي او د دین مراد مفسرین وي دوه قسم خلک دي کم علما او بچایان تابعداري به کوي د بچا تابعداري به کوي د علما خو تاسو دې کې خیال کوي ګوره الله وي اطيعوا الله واطيعوا الرسول دي سنوي جو اطيعوا اولي الامر دلته اطيعوا ټکې نه دراوړه نو دې دا فائدہ وروته چې د دې بچایانو خبره او د دې علماو خبره به علم نه لیکيږي چې کله د دوی خبره د الله او د الله د رسول د خبرې سره برابري او چې کله د غوی د خبرې خلافي نبي به نه مني لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق مخلوق اطاعت نشي کېدی د خالق په نافرمانی کې او د ولي الامر اطاعت کول په دې باندې ګوره شریعت دې زور ور کړي د مسلمانانو چې کوم بادشاہ او خلیفہ دې په اطاعت باندې شریعت ډیر زیات زور ور کړي ولی ځکه چې د دې دلته شر او فساد جوړي چې کله په علاقه کې خلک د خپل مشر خبره نه مانی حدیثونه کې دا مسله تفصیلا راغلي تر دې پورې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي وی که یو حبشي تور غلام یعنی مری آزاد سړیم نه دی نسبی کمزوري او پتا سو باندې مشر شي او د بدن د لحاظ نم کمزوري پتا سو باندې مشر شي نو تاسو به خبره اوري داغه اطاعت وکوي په یو حدیث کې درځي وی رسول صلی الله علیه وسلم ک بچا ستا ملوي او کستانه مال واخلي او تاسو ظلم وکي بیا هم داغه خبره مني د بچا خلاف خروج مسلمان بچا خلاف خروج دا نه جایز اگر کاغه تاسو ظلم کوي دیسی که د ظلم خلاف هم وته جایزي نبی خو بس ختم شونه انسان خو کمزور دی د ملک په یوځي کې په یوځي کې ظلم وشو سوال ټول روډونو تراوتی دا بچا موږ نه غواړو موږ بل غواړو امن ختم شو یو حدیث کې د صحابه کرامو ته پوښتنه کې یا رسول الله نو که زمونږ په غبانی حق نه دغه بسکو رسول صلی الله علیه وسلم دغه حق ادا کوي او خپل حق د الله نه غواړي د بچا حق به ادا کې کسته نه ادا کې خطبه ادا کې خپل حق د چا نه غواړه د الله نه غواړه نو دا یو مسله د ساتي چې د بچا خلاف مسلمان بچا خلاف خروج کول د اهل سنت والجماعت د اهل حدیث او سلفیانو منهج نه دی او د بچا خلاف خروج کول د اعلی جایز دي چې کله بدی کې اوسو شرطونه او دا ډیره اهمه مسله تاسو ته بیانوم لکه بدی باندې زمون غالبا خلک نه دی پوه اولنې شرط رسول صلی په حدیث کې ذکر کړي چې تاسو ویني کفر خکارا او پغی باندې دلیل تاسو سره چې دا کفر دی نو په دې حدیث کې بخپل اوسو شرطونه دي اولنې شرط چې تاسو ویني یعنی په ورېدو باندې با اکتفا نه کی خلک ویل باندې کار نه کی چې تاسو ویني دویم چې کفر دغه کار واضح کفر دا نه چې کېدی شي کفر کېدی شي باندې کار نه چلی مضبوط دلیل به تاسو سره چې دا کار د کفر دی نو دا بچا کافر دی چې کافر دی نو د خلاف وته او تور او ټوپک راغسته د جایز دی خو بل یو شرط پکې دی هغه بل شرط دی چې تاسو سره طاقتي زوري چې تاسو استعمال کې او دغه بچا هغه بچای ختم کې نو اوس د بچا سره مثال کې ټینکونه دی اجازه نه او تاسو سره سبزی هغه چاړه راغستې ده راوته یو مقابله کې نو کوم فساد چې مخکې اوس به دغه نه زیات فساد جوړ شي مخکې به دومره فساد نه وسی به څومره جوړي اوس به ویني توي اوس به د زنانو عزتونه غسته کی اوس به جماعتونه خرابي دیندار خلک به کمزوري کی
نو څه فائدہ وکړه دې کس ته راوته فائدہ وکړه فائدہ نه وکړي نو دا ډیره غټه مسله ماته اوس مختصر بیان کړ د بچا احترام کول د مشر احترام کول دا زموږ منهج دی او په دې بچایانو پسې دا خبرې کول په منبرونو باندې مسلمانانو بچایانو پسې او په دې ته کنځلې کول دوی ته بدر دی ویل دا زموږ منهج نه دی او دا منهج نه دی چې کوم موږ ته الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم خوله صحابه کرام په وخت کې دوله اموي خلافت چې کله په کې ډېر دي خلفا راغلي دي چې هغه ظلمونه زیاتی کړي بعضو به شراب سکل خکولاو به شراب سکل خو صحابه کرام خو چرته دا نه دي کړي چې منبرونو ته خطرې دي او کنځلې او بدر دي او خلک راو بس او غوغا جوړه کو فسادونه جوړ کړه دا خو چرته نه دي کړي وي نه دا خبرې د عوامو خلکو نه دي د من علما پوي به دي باندې او چې خلک پوي او زمونږ د عوامو دي ذهن جوړ شوی چې کم مولا په دې بچایانو په خبرې ډېرې کې او کنځلې کې او بدر دي وي یې منی وي دغه یو ملازمه نم نور یو نه منم ته به خوشاله شې دې په دې منی ځکه چې ته قرآن او حدیث ډېر بیان کړي الله بوله پوډې ولې منی ماشاءالله چې دې منبر ته وخیږي یو وزیر اعظم وي د پرې نه خو یو صدر د پرې نه خو په شرمونو وي شرمولو ګورو ته دې سي حق وینا کول ها کم کار چې غلط دی د من غلط وایو کم کار چې غلط دی هغه ته هم غلط وایو اوس یو ځکه مثال کې حکومت ته چې هغه ځانته اسلامي حکومت وای او یو ځکه بانک کولاو کو هغه سودی بانک ته بانک کولاو کو سودی بانک او دغه هغه ته پوښتنه کوي سود حرام دی خو یعنی د بيدینۍ د لاسه کولاو کو نو د اوس کافر کیږي نو په دې خو ګناګار شو نو موږ خصفا وایو چې دا پلانې بچا یا وزیر اعظم که هر څوک دی دغه کار چې کوم د کړي د بانک کولاو کړي یا پلانې کاری کړي د سودی معاملات پکې کوي خلک د کاری صحیح نه کړي خبر ختم شو بل بچا ته د مشرانو ته خلک نصیحتونه دي په لارو کوسو کې نه کوي او زه په درسونو کې کنځري کومه د نصیحت ته نصیحت خدای چې زه سدي سلار پیدا کوم چې دې سړی ته زما خط ورسي د سر زما ټلیفوني رابطه وشي او زه پوه کوم چې الله بندر الله نه ویری اسلامي حکومتونو خلاف خروج کول د هر کدو او ټیپر کار نه دی تیر پر کړه علماء په کار دی غوي په دې مسلو باندې خپوي چې آیا د دې قسمه بچا خلاف انسان وته شي او کني شي د دې قسمه بچا خلاف کوزو نه سبق د دې بچا سره چې رقم ګناونه کوي لګیا دې بسنګ پوکو د مشرانو علماو کارونه دي او زمونږ په دې پښتنو په دې خوره کې او پښتنو نه زبر د بر صغیر وېما د پاکستان افغانستان انډیا د خوشاله ملکونه د دې په دې خوره کې د جذبات پراته دي یعنی د جذباتي مسلې خوخي اوس یو مولا راشي او سپیکر درزي د خلینه پښم ځای سپیکر ټول ولړي مخامخ د درې کسان ولړي او دې روزه یو کافر بچي او مرتد او دې ماشاءالله ور څومره خوري خبري وکړي څومره خوري مسلې بیان خو کغبل قرآن او حدیث بیانې خپ آرامي بیانې خوازه بیانې هغه دغه بکی نشته وي دغه څه ته وي یعنی مطلب زمونږ د خوخي خبري بکی نشته یو کس ما په زراغه وای چې څوک دې سی وای چې د پیغمبر د پلانې حدیث د زنمنم نو دې کافر دې کنه لري عامي سړیو یره مې کې دي شي کافر نه یو بل په شریخه ته ماته تاسو د غخونی سوچي چې استاد د لاس نو یو ته سپا کافرانو یو ته سپا مسلمانانو وای مستاسه مطلب دی ولي په مې کافران کې تفصیل وګورو کې دي شي یو عامي جاهلی مولا ورته ویلي چې دا حدیث د سره شتینه نو دې عامي ته خو نور پته نشي چې دا حدیث شتي خو دې مولا په دې خبره یقین ده بهر تر وته سړی ته وی د سره منه دغه په ځړ کې داري چې دا نشتی ځکه نه منه نو زه ته څنګه کافر وایم بس بیا ما ته وی چې نته چې دا وی چې قرآن او حدیث بیانو دغه د نتیجه ده نو مته سوي چې نتیجه ده چې مسلمانان کافران کما
ته به څه ګډې وډې بس غصه شو خنور په ګډ وډو اړم شو نوري بدر دې شروع کړ نو په دغه وخت کې دا ټکي زما د خلینو غوښتو چې زه وایم چې څوک دا خبره کې غسري کافران دي نبي ابو دویل چې منی بدا ابو حسن دې ماشاءالله کفر ټکي د بخله باندې پروت کفر ټکي د بخله پروت الله نه یې پکار دي د تکفیر د مسلې یو سړی کافر کول د اسلام نه وسته یو سړی کفر ته د ګوره وړه خبره ده ډېره غټه خبره ده د اسلام نه یو سړی کفر ته وسته د معمولی خبره نه ده ګوره یعنی ته په باندې جنت حرامه د دې په جنازه نه کیږي د مسلمانانو په مقبره کې نه خخېږي د دې خې سر رشته ختم شو د مال په میراث کې نه غسته کیږي د بل چا میراث نشي غسته د مرتد شو د بوجل کیږي د د موقف ته چې مو تکینو په کمرو کې په دیرو کې وګب شپ لګو پلانې مرتد پلانې کافر پلانې مرتد پلانې کافر د مشران علماء کار دي هغه دې شروط ته وګوري موانع ته وګوري به د ټول هر څه چې وګوري نتیجه راغوي راوباسي چې دا سړی کافر دی او کنه دی کافر په دې مسلو ګوتې ډېرې مو وایي ګوره زموږ د ماشاءالله پلانې يهودي دي خدای وي دا نه چې يهودي دي څه دي خدای يهودي دي خدای یعنی پته چې دې په کومه درجه کې دي چې يهودي دي خدای یعنی دا خو مسله ډېره مخکې تللی ده د پلانینه هندوان دي خدي پلانینه عیسایان خدي دا قسمه خبرې مکوي رسول الله حدیث کې سوی چې څو خپل مسلمان ضرورت وي چې یا کافر اے کافره نو په دوه کې به یو خبره د تمیلاوي دا خبره بر لاړ شي اسمان ته نو کدا خبره د خپل ځبانه برابر یو د سړی کافر یو خپل ځی ولګیدا او کدا سړی کافر نه نو دا غزین را واپس شي په د باندې واپس راشي د کفر د فتوا ته په د باندې واپس شي په دې مسله ورسېږي کنه موږ د کومې خبرې چې وکړي دا خبرې ګره ما د خپل جیب نه نه کړي کما د خپل جیب نه کړي جوړه پاسي ما ته مخامخ وای ورور خبرې ټولي غلطي دي دا کومې خبرې چې مونږ کو نو الله په توفیق سره د قران او حدیث پرنا کې دا خبرې کو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو خبرديزي کې بل مسله بعض حضرات دا وي دا موږ چې تقلید جامد کو تقلید شخصي ایو مذهب راټینګ کو نور د سره نزي او کله بل دا خبره د قران او حدیث سره برابرۍ نه به مني او که زموږ د قران او حدیث خلاف هم به مني نغوی د تقلید دلیل په دیږي کې دی او اولی الامر منکم چې خبره ومني د چا د علماو ځکه موږ په علماو په سره وایو دا غي جواب بدیسي کو چې دیږي ک الله ویلي دي چې اطاعت کوي د الله او د الله د پیغمبر او اطاعت کوي د علماو کله چې دغه خبره برابرۍ د چا سره قران او حدیث سره یو خبره ده شو دویمه مسله چې ته دا وی چې دلته مراد علما دي د علماو تقلید وکاو نبی صحیح شو به خپل خبره ودرېګه خو آیا په دې دومره غټ امت کې صرف ته یو مولا مل او شیخ امام ابو حنیفه رحم الله نور نشتی په دې کې خو کبیل پر دغه خبره ومنو چې او د دې ځینې تقلید شخصي ثابت شو نو آیا تقلید شخصي دلته داشتي چې خبره ومني د الله او د الله د پیغمبر او د امام ابو حنیفه رحم الله ها د امام ابو حنیفه رحم الله نه مخکې علماء شتي کنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر بن خطاب دی عثمان بن عفان دی علي بن ابي طالب نه چرته لاړو خبر د امام ابو حنیفه رحم الله د استادان چرته لاړو هغه استادان دي دغه نه اوچته درجه ده یو بکر دی چې هغه کې د نرایش نو د ټولو تقلید شروع کول غواړي ته یو مولارانی ولري درې مخبره دغه کسته وی چې آیت مخکې پوره کا مخکې الله سوی فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول بس که جګړه راغله ستاسو په یو شي کې نو واپس کې هغه الله او رسول ته یو مسله کې اختلاف راغی ته زما مذهب په حق دی بل زما مذهب په حق دی فیصله بچاله وړو الله او الله رسول ته
الله ته الله قرآن ته رسول سمته او صفات شي دغه حدیثونو ته ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر كتاسو ایمان لري بالله بني او بورز د اخرت بني ذلك خير واحسن تاويلا دا کار ډیر غوړه دی او ډیر خسته دی په اعتبار د انجام الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك آیا تنګوریا کسانو ته چې ګمان کوي دوی چې بهشکه دوی ایمان لري په کتاب چې نازل کړی شوی دی ته وما انزل من قبلك او په کتاب چې نازل کړی شوی دی مخکستانه ان يتحاكموا يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت غواړي دوی چې فیصله ویسي د طرف د شیطان ته وقد امروا ان يكفروا به او حال دا چې حکم شوی دی دوی ته چې کفر وکړي په د باندې ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا او غواړي شیطان چې گمراه کی دوی لره په گمراهی لري سره عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی د آیت منافقان مبارکی ده چې بعض منافقان لکه جلاس ابن صامت او رافع ابن یزید او دې نور چې دغوی د قوم سم مسله رااله نو بعض ورته دوی بعض خلکو د فیصله رسول سم لويسي هغه وی خپلانی کاهن لبلار شو کوډګر له هغه خده خو ظاهره کې ور دوی ځته مسلمانانو دې چې په الله رد کوي چې ګمان دوی دا کوي وای دا چې مونږ په تابانه ایمان راوړل دي کم کتاب چې پته نازل شي زموږ په ایمان دي کم کتاب چې ستانه مخکې نازل شي په هغه باندې ایمان دي حال دا چې فیصله شیطان لوړي د څنګه مسلمانان دي دغه شان بعض مفسرین دلته واقعي بیانوي چې یو منافق او یو يهودي وران شو نو دی يهودي دی منافق ته وی راځه ستاسو دی پیغمبر له مسله ویسو هغه وینا مسله ویسو منافق او تیاد کو عبد الله بن ابي بن سلول پسې بلار شو د پته د زموږ د پارټي سره بیا دغه عمر بن خطاب خو بلار شو د بل منافق یادو اخر کې عمر بن خطاب خو ورلو مسبخین ټیم عمر بن خطاب رضی الله عنه وسیج الله يهودي ته زمو د مسله ده ته موجره پیغمبر خو له زو موږ ورلو پیغمبر خو له دې باغ فیصله مطمئن نه لري دې هغه مسله باندې مطمئن نه لري فیصله باندې کله یو یاد کله بل یاد نو موږ په تابع سره لږ تر له فیصله وکي هغه ته سید زرا زما لاړ د کور ته تورې راوړ او بغزي کې دې سرو وای چې کم سره د رسول صلی الله علیه وسلم په فیصله باندې مطمئن نه دی مسلمان نه دی دې څنګه منافقانو نمونه اخلي پلاني خالد زو نو دې ځکه الله رد کوي په خلکو باندې چې عجیب او ناشنا دوی وي موږ ایمان راوړل په خله باندې دا خبره ده او چې فیصله راشي نه به شیطان لوړي په دې کې د نصیحت هم شو زموږ د پاره چې خپل فیصله چاته وړي قران او حدیث ته واپس کوي وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول او کله چې ویل شي دوی ته راشي غسته چې نازل کړي دی الله راشي غسته چې نازل کړي دی الله رسول ته رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا نویني بت منافقان لره چې اوړي بستانه باوړي دو سره بیا نه راځي دغه طرف ته فكيف إذا أصابتهم مصيبة نسنگ بيدوي كلچ ورسيگي دوي تيو مصيبت بما قدمت أيديهم فسبب دا گناونو چي مخي لگلي دلا سنود دوي ثم جاءوك يحلفون بالله بيراشتاتا قسمون كيف الله باندي إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا
توفیقا چیرا دن د کړي منګ بدی کار مگر د نیکی او د جوړ جاړي کله چې منافقان په خپل کارونو کې پساو شي کنه نبی دا خبرې کې قسمونه خوري چې زمونږ خو مقصد ومنګ وي چې جوړ جاړي راولو اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم دا کسان دي چې پویږي الله باغس چې بزرونو د دوی کې دي فاعرض عنهم نو مخواړه وغد دوینا وعظهم ونصيحت کوا دویتا فاعرض عنهم یعنی د دوی د سزا نه مخواړه سزاګانې علماء ورکوه دغه وجدا ده او رسول صلی الله علیه حدیث کې دا ویلي دي چې زه د منافقانو تهدید له سنی شم ویلې ځکه چې بهر بخله کوي چې د محمد صلی الله علیه وسلم څنګه ناشنا سره د خپل مرګري وجني خپل ملګرو سره ظلم کوي البته بهر خلکو ته خدا پته نشته چې دوی کې منافق هم شته او مسلمان پکې هم شته لباس د منافق هغه د چا دی د مسلمان دی او خطرناک انسان هغه خطرناک چې هغه ته له دوکه در کې پسپین لباس کې د دین په جامه کې جامه د دینی زه نصیحت کوم او زدا کوم نن سبا دي منافقان ډیر شته او د عوام دین خرابوي دي انسانانو ته د سړي غوسړې را پیدا کی ځکه به دي کې یو قصه ذکر کیږي ما یو پیر ذکر کړم و یو پیر د ونی په څنګه باندې کوتر ناسو په دې کې یو دغه راغی دا یو کس راغی سپینې جامې چولې سپین پټکې چوله وې د کوتر ته وې چې دې سړی را دي ما ته خنخ کړی چې ول وځي زینه هغه ته تسلی ونی وي ته درې جامو ته وګوره سپین پټکې سپینې جامې د ښکاری دي چې جامې نه وي د سړی ما ته خسړې ښکاری د سید جته یو بس هغه پټ سکیره سو لنده کې کانه کې هو او کوتري ته وښتو اراولې دوی کوتري بیا کیس کو په دې سړی باندې وی قاضي ورته وی چې ته څنګه په باندې کیس کې او دغه زمونږ لپاره جایز دي چې مونږ ښکارو کو به کې مونږ کوترو خورو نو ته څنګه په باندې کیس کې هغه ورته وی چې قاضي سه په دې نه ما چې دی ولې مونږ وجنې او به خوري خو کیس مې په دې کړې چې سپینه جامه کې دوه کرا کړې د دې د ښکار جامې چولې به دې راغله نو مونږ هم بزاله بس زه کتلې یا به مونږ وشتلې یا مونږ پټ شوی وسځي خو دې په سپین پټکی کې راغی په سپینه جامه کې راغی مونږ له دوه کرا کړ نو دې سړي ته انسان غوسړې را پیدا کی چې هغه د دین په لباس کې دین ختمي د دین په لباس کې هغه په دین باندې گزارونه کوي الله سبحانه وتعالى ځکه پیغمبر ته چې دوی نه مخ واړه وعظهم دوی ته نصيحتونه کوي یعنی دوی د شر نه منکا وقل لهم في انفسهم قولا بليغا او وای دوی ته په بار د ځانونو د دوی کې خبره تاثیرناک دې خبره وته چې دوی په دوی باندې اثر وکي الله تعالی آیات کې آخرت تعالی آیات کې وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله او ندر علیکل منگیس رسول مگر د دې د پانه چې تابعداري وکړي شي په حکم د الله سره د پیغمبرانو در علیکلو مقصد بیان شو دغه تابعداري کول چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره راشي دغه په مقابله کې به هیڅ خبره ابنه چریږي دی بعضو خلکو د پیغمبر در علیکلو مقصد دا غسته دي چې څنګه چې دغه د روزي رنگ دی د جامې استعمال وا او چې کوم ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم واغستې شي یو سترګې خپل وا او درودونه به ډیر وای بچغه او نور د خپل مرزي د جسه کې هغه کوا نه د پیغمبر دراتلو اصل مقصد دا دی چې ته دغه په لار او دغه په نقش قدم روان شي دا غوښره دروغ محبت ولو انهم اذ ظلموا انفسهم او کچرته دوی کله چې ظلم کوي دوی بخپل ځانونو باندې جاءو کراغله وتا ته فاستغفر الله نو بخانه غختله د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخانه غختله د دوی د پاره پیغمبر لوجد الله تواب الرحیم
رحیما نو خامخا مندل بوی دوی اللہ لرا توبہ قبل ان کے رحم کون کے فلا وربک لا یؤمنون بس دیسی ندا قسم دے زماستا پربانی لا یؤمنون چی دوی مومنان نشی جوڑے دے حتی یحکموک فیما شجر بینهم تردی چی فیصل کون کے جوڑ کی تانا پاغسکی چی اختلاف راغلے دے بمنز دوی کے ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا بیابا ونمومی بزرون اخبرو کی تنگسیا مما قضیت داغسن چتا فیصل کری ویسلمو تسلیما او غاڑ کی دی پغاڑ خودو سرا دیجی کہ اللہ سبحانہ وتعالی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طاعت اہمیت بیانے چې دا هغه وخت پورې د مسلمانان نشي کېدی چې سو پورې خپل فیصله چاته نه واپس کړي رسول صلی الله علیه وسلم ته نه واپس کړي به دویمه مسله به دا بیان شو ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا او په خپل ژوند کې به تنګسیا نه محسوسي ځکه چې بعض خلک فیصله شریعت ته واپس کړي الله او د الله پیغمبر ته واپس کړي بیا په لار دي رواني بس مجبورن را واپس شوم ځکه چې خلک وایي چې الته ټول مسلمانان دي به خلک وایي چې تسکی نو په ظاهره کې خو مسله دین ته ویوړه او په زړه کې پینې دی راځي ويسلم تسلیما به وتغاړي یک دی دا نه چې فیصله دی ویوړه او خبره ختم شوه فیصله چې دی ویوړه چې څنګه فیصله شریعت کړی دا بیا به هغه ته غاړي یک دی ما به څه کسان رالو مخکینی خبره په ما خبراتلو موږ له شریعت وکاو دا کومای ګور ما سره ټیم نشته وې دا کسان به یو بل مړکی او د دوی مسلې او دا دی او دغه د دوه کسانو یو طرف ته یو بل طرف ته د دوه زورورو د یو کمزور او د زورورو یې موږ شریعت کو یو به سید ټیم می تواغستو جوی پرز خاله ورلم دو درې جمعې مسلسل ورلم ما دي تفصیلی خبره واورید لما مسله هغه ته بیان کړی نه و خو ما غو ته دي سی وی چې ګوره په دې مسله کې ستاسو لري خبرونه دا خبره معلومي چې دغه نه د ظاهري ده اسی لا خبره ختم شي نه چې دغه یو کس کم ده د په حق ده او د دوه سره ظلم کوي مال دا خبره کړم نه چې د په نه حق ده او تاسو په حق یې تاسو په نه حق ده په حق خو چې څنګه ته پته ولګي چې ما په کې دا خبره بیان کړ هغه یو وی چې ګوره ما ته شیخ صاحب زما ورور چې کوم دی هغه مولای کلیک او زما مسله هغه بیان کی زه هغه ته وایم بس هغه فیصله وکي هغه ته وته ادویم ته مته سه وي بس زما زور شتي ما ته پته یې بدن حق څنګه اخلم مې صحیح شو بیا په اخر کې ټول د دوی ګوره د ټوپونه مو شریعت او شریعت دې څنګه کار نه دغه الله دوی زور کړو ما ته ما سره ټیم نشتی نه تراشو او دا متخب اوله کیوي چې ګور الله او د الله رسول سره هو دا تاسو الله او د الله رسول خبرو ته موږ دا وکړو دا تاسو چې ما خبرو کړو هغه وی زما رور مولای اب زبوتوه ما غوړل مسله حل کی ابل وی زما زور شتي او ما ته پته چې دې سړی نو پیسې څنګه اخلي او حق ودی څنګه اخلي د ظالمان چې وی شریعت چې کړو ته الله او د الله رسول مسله بیان کی به واپس شي به شاته شي نو کم ځکه چې کله ست اختلاف راشي مسله شریعت ته واپس کړه نو زړه به مطمئن ساتي چې څه فیصله وشو هغه ته بغاړي دي فیصله ظاهري احوال مطابق بکیږي د گواهان او قسمونو نور د زړونو په احوال باندې څوک پوهه الله سبحانه وتعالى پوهه نکه به فیصله وشو او ته د ښکارا شو چې دا خو د شي چلو کو دغه کو ناغه تاسو د زړونو احوال نه دی بیان خطبه شریعت ته مسلې ته سکه غالب وتکیر چې بس ما ومنله ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم او کچرتا منګه فرض کړي وي په دوی باندې دا چې قتل کوي ځانونه خپل او خروجو من دياركم يوزيد كورن خپلنا ما فعلوه الا قليل منهم نبوي کړي دوی دا کار مگر لګو کسانو د دوی نه
و دې ځکه الله دا خبره بیانوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري خو دومره ګرانه نه ده پکار دی چې د خلکو تابعداري کړي الله وی کما دوی ته دسی ویلې چې ځان به وجنې او د کورون نه بوزین څومره بګرانه دي څه ماته واستنه دی ویل الله وی خو صرف دومره مې ته وی چې پیغمبر تابعداري کوي د پیغمبر تابعداري څخه ګران کار خونه لري کار خدای ګران دی چې الله وی چې ځانونه به وجنې او د کورون نه بوزي دا ګران دی او د الله نه دی ویل ولو انهم فعلوا ما يوعظون به او کچرته دوی کړه وې هغه چې نصيحت کیږي دوی ته داغي لکان خيرا لهم نخام خدا ډیر غوروي د دوی لپاره واشد تثبیتا او ډیر سخت به په مضبوط والی کې د دوی ایمان لره واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما او په دغه وخت خامخا ورکړې به موږ دوی ته د خپل طرف نه اجر لوي ولهديناهم صراطا مستقيما او خامخا هدايت بکړې موږ دوی ته د نیغې لارې ومن يطع الله والرسول او څوک چې تابعداري وکړي د الله او د رسول یو حدیث کې دا راځي چې یو انصاری صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې غمجن ناس انصاری نو رسول زم دې تاسو کوی ولې خپه ولې غمجنې هغه یا رسول الله یو خبرې ته مې سوچ لاړو یسه وی نن خو موږ ستا خوا کې یو سحروم تعینو ما خاوم تعینو اسی سوچ مو دې دلار چې سوال به ته په جنت کې د پیغمبرانو سره ناسي او موږ کمزوري خلک یو تاسو نشي درسېده نه په جنت کې به تعینو او چې خلکو هغه سره دې خبرې غو چې ته خو د پیغمبرانو سره ناس او ستاسو اوچه درجه هم کمزوري خلک یو په جنت کې به چرته وینو الله سبحانه وتعالى د آیت نازل کو ومن يطع الله والرسول او سوق چې تابعداري وکړي د الله او د رسول فاولئک مع الذين انعم الله عليهم نو دغه کسان به دغه کسانو سره چې نام کړی دی الله په غوي باندې من النبيين د پیغمبرانو نه والصديقين او د رښتینو نه والشهداء والصالحين او د شهیدانو او د نیکانو نه وحسن اولئک رفیقا او خدي دغه کسان په اعتبار د ملګرتیا ذلك الفضل من الله دا مهربانی د الله د طرفنا وكفى بالله عليما او کافی دی الله په اعمال استاسو د دې آیت نه بعد په دې روانو آیتونو کې الله سبحانه وتعالى عام ترغیبات د جهاد طرف ته بیانوي او د جهاد د مسلې په دې ذکر راوړل نه جهاد د مسلم د باچا سره تعلق ساتي ځکه چې جهاد یو امیر ته ضرورت لري مسلمانانو یو مشر ته ضرورت لري او دغه مشر دغه باچا هغه به اقدام کوي کشران به هغه بسي شاته زی نزدیک الله د جهاد مسله راوړي یا ایها الذين امنوا خذوا حذركم ایمان والو ونسير خپل دې ترجمه ده ير خپل یا بچاو خپل نو مطلب دا دی چې ځان او خيار ساتي خطر یو کوي کافرانو نه او دغوی د چلونو نه ځان ساتي ځان او خيار کوي چرته دوی ته خراب نه کی سامانونه تیار کوي نفری تیار کوي او ځان په غفلت کې ما چوي فانفروا ثبات او انفروا جميعا بس اوزي ډلې ډلې یا اوزي ټول په یوزي وان منکم لمن ليبطئن او یقینا باستا سن خامخا اغه سوق دي چې رستو کیږي تاسو دي منافقان رستو کیږي د جهاد نه او نور خلکم د جهاد نه واپس کوي او شاته کوي دغه همت چې دغه خرابوي فإن أصابتكم مصيبة
نکچرتا ورسیگی تاسو ته یو مصیبت قال ویبد قد نعم الله علی یقینا الله انعام کړی دی په ما باندې اذ لمکم معهم شهیدا هغه وخت چې نوم زه د دوی سره حاضر په غزا کې شکر دې چې ویزو سره نو چې کله به مسلمانانو باندې مصیبت راشي ولئن اصابكم فضل من الله او کورسیږي تاسو ته احسان د الله د طرفنا فتح مسلمانانو ته حاصل شي مالونه دي غنیمتونه دي لا يقولن خامخاوي بده كلم تكن بينكم وبينه موده گویا کې نو بمستاسو بمست د کې دوستانه دا خبره الله د بده منس کې الله وی بده دا خبره او دا خبره الله نه ذکر کړي خو دې دا خبرې دي چې کله د سره چې ته سر دوست پاتې شوی نه دي حالانکه د ټول عمر د چغي وي زه د مسلمانانو ملګری خوي بس یا لیتنی كنت معهم هيرمان دې چې وې زده غوي سره فافوز فوزا عظیما نو کامیاب شوی به زبلوي کامیابی سره لوی کامیابی سره غازیان برغلې وي لوی کامیابی نه مال به مغسته نه لوی دې خدا خبرې دي چې کوي وي چې ارمان دې دوی سره ولې تو سره مخ کې نه ويسه دې خبرې دا مطلب شي چې ته خو دوی په مجلسونو کې کېناسته او پاسې دی او رسول صلی الله علیه وسلم مشورې ورکولې او دې سیو که دغه وک نن ته چې ارمان سره دوی سره وي مطلب دا چې حق راخکاره شو چې په زړه کې وغه ابا جواب نرالو فليقاتل في سبيل الله بجنگ دیو کی بلار د الله کی الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره هغه کسان چې خرسي ژوند د دنیا په آخرت هغه کسان دي الله په لار کې jihad کوي کوم چې دنیا خرڅ کړي د آخرت یې غسته ومن يقاتل في سبيل الله او هغه څوک چې جنگ کوي بلار د الله کې فيقتل بسوجلشي او يغلب يا زور ورشي فسوف نؤتيه اجرا عظيما نزرد چې وربکو منګد تلوي اجر وزدین بعد الله سبحانه وتعالى بیا د قتال طرف ته ترغیب ورکړي چې خلکو اسباب د جهاد موجود دي موانع نشته نو ولې جهاد نه کوي تاسو او دا خبره ستې جهاد همیشه دوه مقصدونو د پاره کی اولنې اعلاء کلمت الله چې الله سبحانه وتعالى دا خبره شي او چتش دویم مقصد ظالمانو نه مظلومان رازادول دو خبرو د پاره جهاد کی وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله او سوجد تاسلرا چی جنگ کوي بلار د الله کې والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان او پر اخلاص ولو د کمزورو کې د سړونه او د خزونه او د لکانونه چنګوري نه کوي د الله په لار کې ولید مظلومان نه اخلاصوي الذين كسان يقولون ويوي ربنا يا رب زمنغا اخرجنا من هذه القريه وبس منغد دي كلنا الظالم اهلها چې ظالمان دي وسیدون کله دي کلنا مراد کوم کله مکه ده یعنی مکه کې باز کمزوري خلک پاتې شي وکړه هغه به دا خبره کوي الله موږ د دې کلی نه وباسه په دې کلی کې ظالمان دي د خلک ټول ظلم کوي وجعل لنا من لدنك وليا او ګرځو زموږ د پاره د خپل طرف نه دوست وجعل لنا من لدنك نصيرا او ګرځو زموږ د پاره د خپل طرف نه مددگار ولینه مراد د الله یو دسی بنده چې دغه په ذریعہ د کمزور خلکو د دین حفاظت وشي او د نصير مطلب دی دسی سړی چې د دشمنانو نه دوی را خلاص کی الله دغه د دعا قبول کړي و نستی راوتل مدینه ته پر رسیدو کې کامیاب شو او سال ته پاتې شو تر دې چې رسول الله مکه فتح کړه او هغه الله راخکار کړو
الذين آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړل دي یقاتلون فی سبیل الله هغه جنگ کوي بلار د الله کې والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړي دي یقاتلون فی سبیل الطاغوت جنگ کوي بلار د شیطان کې فقاتلوا اولیاء الشیطان نو جنگو کوي تاسو د دوستانو د شیطان سره ان کید الشیطان کان ضعیفا یقینا مکر د شیطان کمزور دی وصلى سعادة المنافقان تذكركي ألم تر إلى الذين قيل لهم أيتنقر يا كسانو دجويل شوي وغيتا كفوا أيديكم بنكي لا سنخبل ده سنة ها ده جنگ و ده جهادنا يقول الجهاد خو أولك لازم نو كنا نلا ده حكم كده جخبل لا سنة بنك ما يوم لا تقریر اوریدو ویل باز خلک وی چې د رفلدین نکول تاسو موږ ته ثابت کی د قران او حدیث وی زیره ته ثابتوم د قران څنګه ولو جلم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم لا سن بنك لا سن بندور دا مطلب دی چې مان ذکر رفلدین مکو دلانه نه یریږي د باز خلک یعنی دغه د پاره تخبري خبري د پاره چې د قران او حديث تاویل توي خود دین تاوی پکار خدای دا چې د قران او حديث سره تاوشه خود دې تاو نشو قران او حديث تاو کړو دلته مطلب دا دی هغه خلک چې الله تعالی چې لاسونه بند کوي یعنی جهادونه لا مکوي واقيموا الصلاه او قائموا منزنا واتوا الزكاه وركوي زكاتنا فلما كتب عليهم القتال وهر کله چې فرض شو بغوي باندې جنگ د کافرانو سره خدي منافقانو بسجل کو دي بناسو د رسول په مجلس کې اسوي ارمان چې د جنگ الله به موږ لازم کړي وي منافق سړي د خبرې ګورډي خوږي ځکه الله سوي وی پیغمبر ته وی د دوی د خبرې وتام په تعجب کې واچ وی یقول تسمع لقولهم لازم بو تغلی کیږي د خبرې کې انسان او تغلی شي حیران شي نو دی به دي ناسو په دې مجلس کې به وي اسی چې جهاد وینو خون به کړو په دې نور صحابه کرامو د مؤمنان چې کوم هغه وي ته ګوره تاسو په مسلمانان دي چې دوی د جهاد ارمان کوي او د جنگ ارمان کوي الله فلما كتب عليهم القتال نكلت بما جهاد فرض کو به سجلو شو اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله نو دغه وخت یو ډله د دوینا یرید د خلقونه پشان د یریدو د الله نه او اشد خشيه یا پسخت یری سره ظلم زیات یرید د الله نه به دور نه یری سمره چې کافرون نه به یرید اولی سکول د جهاد ارمانونه کولیرو کې جهاد وین وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال او به اے رب زمنګا ولت لازم کو په من باندې جهاد نو دوی ارمانونه کول چې الله بلازم کو به دا خبرې کول لولا اخرتنا الى اجل قريب ولنرست کول ته منګ یو نیټه نږدې ته لکه صبر به کړه قلت ورتوى پیغمبر متاع الدنيا قليل خوند دنیا لګ وخت والآخرة خير لمن اتقى او آخرت ډیر غوړه دی دا غچا د پاره چې د الله نه یریږي هیڅ خبر نه کبدي جنگونو کې او بدی جهادونو کې مړ شوی اسیم د دنیا خون لګ وخت پورې الله بدل آخرت درک ولا تظلمون فتيلا او ظلم بنکیږي پتا سو باندې پانداز د تار دا ډوکی د کجوري اوس که دوی دا وی چې مرګ برازيري خو د مرګ نه کنه الله د سوي اينما تكونوا هر ځکه چې تاسو يدرككم الموت لاندې بکی تاسو لره مرګ ولو كنتم في بروج مشيده اگر کای تاسو په قلاګانو مضبوطو کې مرخ برازي
قلاګانو کې تیم نشي بچ کېده په جهاد کې دی راشي مرخوبات سیم راځي کې په یو حال کې پاتې کېدې نشي وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ أو كورسيږي دوی ته چرته خوشالي يقولوا هذه من عند الله نوې دوی د الله د طرف نه ده منافقانو کې بل صفت ده چې کله دوی ته په مال او په بچو کې څه برکت خوشالي راشي وې د چاره طرف نه ده د الله د طرف نه ده موږ ورته خخ کار شي خدای رسول سم تذکرہ به کې د سره نه کوي چې نه دې سړي مونږ باندې احسان شتي دیني بیان کړي هغه تذکرہ نه کوي خو دې ټیم کې داغه تذکرہ کوي وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او کچرته ورسیږي دوی ته مصیبت یقولوا هذه من عندك وای دوی دا ستاد طرف نه دي مصیبت نسبت به چاته کوي ابي رسول سم تک استاد له سره مصیبتونه رالو د جنگونه رالو ته چینه هر څه په امن وليذ بالله دا خبره به کول قلت ورتوایا كل من عند الله دا ټول د الله د طرف ندي فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بس شوی دي خلق لرا چې نږدې ندي چې پوښي په خبره ما اصابك من حسنه هغه چې در ورسی ته د خوشالینا فمن الله نو د الله د طرف ندي وما اصابك من سيئه او هغه چې ورسی ته څه تکلیف فمن نفسك نو د استاد طرف ندي دې کله قانون بیان کو چې تاسو ته کوم مصیبتونه در رسیدا پیغمبر پکې مې دوی د ګناهونو د لاس د بيدینی د لاس انسان ته مصیبتونه ملاوي وارسلناك للناس رسولا او لګلې ته موږ د خلکو د پاره پیغمبر وکفى بالله شهيدا او پر دې الله گواه من يطيع الرسول فقد اطاع الله سوق چې تابعداري کوي د رسول نو یقینا هغه تابعداري وکړه د الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا او سوق چې واوړېدو نو نیر لګلې منګ په دوی باندې ساتونکې چې څوک واوړېدو هغه سره به حساب کتاب چره الله سبحانه وتعالى کوي د سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو ان شاء الله سبب د یو اتیا نمبر آیت نه شروع کو مخکې آیتونه کې الله د منافقانو صفات بیان کړي هغه بیانو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د قران او حدیث دې زده کولو هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.